د امریکا د سولې انسټیټیوټ USIP په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې د افغانستان اقتصاد د بشري مرستو د کمښت له امله له نویو او څو اړخیزو ګواښونو سره مخ دی. په راپور کې راغلي هغه نغدي مرستې چې د ملګرو ملتونو له لارې امریکا چمتو کولې د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره اړینې وې، خو د دغو مرستو کمښت به د بېوزله خلکو وضعیت لا خراب کړي. ایراني چارواکو ویلي چې د روان کال په لومړیو 7 میاشتو کې افغانستان ته د ایران د غیر نفتي صادراتو کچه 1.3 میلیارده ډالرو ته لوړه شوې. بدخشان کې د ترافیکي پیښې له امله 6 کسان مړه شوي. د یاد ولایت د امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي چې دغه پیښه د بهارک او فیض آباد پر لویه لار په ابشک سیمه کې رامنځته شوې چې له امله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون 6 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. د ایران د مذهبي مشر سلاکار علي لاریجاني ویلي چې تهران به د لبنان له هرې پریکړې چې د اسرائیلو سره اوربند ته لار هواروي ملاتړ وکړي. لاریجاني وویل چې ایران د ستونزو د حل غوښتونکی دی او د سولې د کوم پلان د زیانمنولو هڅه نه کوي. او د جرمني صدر اعظم اولف شولز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې غوښتنه کړې چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي او د عادلانه سولې لپاره خبرې پیل کړي.